السلام علیکم ګولونه اوریدونکو او لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. په نن ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې مونږ کم اپس په موبایل کې په تیر وخت کې ډاونلوډ کړي وي او بیا هم ان انسټایل کړي وي، موږ څنګه کتلی شو چې موږ کم اپس په تیر وخت کې ډاونلوډ کړي وو، انسټایل کړي وو، او که تاسو له ضرورت وي نو بیا یې هم انسټایل کولی شو دغه ځای نه. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وو نو زموږ چینل د سبسکرایب کو، د غنټې بټن هم د فعال باندې کو چې زموږ ټول نوټیفیکیشن د ټول نوال تاسو له راسي. نو ټیم هم نه زه کوم شروع کوو خپل ویډیو. د ټول نوال به تاسو خپل پلی سٹور آن کو چې کوم د موبایل پلی سٹور وي، او پلی سٹور چې کله تاسو آن کو نو تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړو چې کوم تاسو د ګوګل اکاونټ وي په باندې کلیک وکړو. چې کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړو نو مای ایپس اینڈ گیم باندې به تاسو کلیک وکړو چې تاسو لکه د ټولو نه اول لید شي. اکاونټ باندې کلیک وکړو، مای ایپس اینڈ گیم باندې به تاسو کلیک وشي، د ټول نوال کوم تاسو له لید شي. هغه نه بعد به تاسو دغه ځای لرو شو. چې کله تاسو دغه ځای لرو شو د ټول نوال به تاسو له دلته چې کم اپډیټس راغلي وي د کم اپس ولا هغه به تاسو له لید شي. مو سه دا 500 اپس نو اپډیټ راغلی لري نو دا مول لید شي. بیا هغه نه بعد تاسو انسټایل دی انسټایل چې کم تاسو په موبایل کې انسټایل وي هغه اپس به تاسو له دلته لید شي. چې کوم موبایل کې تاسو انسټایل کړی وي هغه اپس به تاسو له دلته ټول لید شي. هغه نه بعد د لایبرری په لایبرری کې به تاسو له هغه اپس لید شي چې کوم تاسو په تیر وخت کې انسټایل کړی وي. که تاسو دلته وګورئ دغه نون د نو انسټایل لیکلی وي او مخې له ولا انسټایل لیکلی، تاسو دغه ځای نه دا اپس انسټایل کولی هم شو، او تاسو دغه ځای نه لیدلی شو چې موږ په تیر ټیم کې کم اپس انسټایل کړي. تاسو که وګورئ دا ما سره دا یو اپس انسټایل کیږي نو زه انسټایل کول نه غواړم. نو په دغه طریقې سره تاسو کتلی شو چې موږ په تیر وخت کې کم اپس په خپل موبایل کې انسټایل کړي وو، او یا تاسو له ضرورت پېښ شوی وي، تاسو نه نو ما ویروي او تاسو په لوګو باندې پیژنو نو دغه ځای نه تاسو کتلی شو چې کم اپس تاسو له ضرورت دی او کم اپس تاسو په تیر وخت کې انسټایل کړی وو او اوس چې تاسو نه نو ما ویره موږ بیا یې انسټایل کول غواړو نو تاسو دغه ځای نه لایبرري نه خپلې لایبرري نه د پلی سٹور لایبرري نه اسونې سره لیدلی شو. که ویډیو ته خلک لیدلی نو زموږ ویډیو د سره لایک کو، زموږ په چینل باندې که نه وي نو زموږ چینل د سره هم سبسکرایب کو. انشاءالله بیا مې ملیږي چې ته بله ویډیو کې د خدای په امان.